الحمدلله د ټیچرانو په کاوشونو مهدتونو کوششونو باندې د والدینو په دعاګانو باندې زه په 2020 کې د پاکستان رنر پاتې شوم، بیا په 2021 کې د آل پاکستان وینر یم او الحمدلله اوس مې بیا ډسټرکټ وین کو په اردو سپیچ کې. مانو محمد هلال دی، زه انګلیش سپیچ مقابله زما او ما پای کې پس پوزیشن واستي زه گورنمنٹ هایر سیکنډری سکول ګجرګړی مردان سټوډنټ. زما نوم دی عبدالرشید، د گورنمنٹ هایر سیکنډری سکول محب بانډه سره تعلق ساتم. زما انګلیش کلیګرافي فرست پوزیشن پکې په ضلع مردان کې راغلی. زمونږ د گورنمنٹ هایر سیکنډری سکول محب بانډه چې کوم پوزیشن راغلی ډېر واضح دی او په دې باندې مونږ د خپل رب العزت ډېر زیات خوشحاله او ډېر شکریه ادا کوو. د الله ډېر لوی شکر دی چې زمونږ په تحصیل کې هم ډېر زیات مقابلې ګټلې فرست پوزیشن. نن زمونږ په انګلیش کلیګرافي کې فرست پوزیشن راغلی دی، اردو سپیچ کې زمونږ تھرډ پوزیشن راغلی. زما په اردو سپیچ کې سیکنډ پوزیشن دی. دا زما د خپل استادانو رحمت او برکت دی چې د موږ سره مهنت کړی دی او موږ دا دې ورځې ته ورسېدو او موږ د خپل استادانو ډېر شکریه ادا کوو. دا مهال زه په گورنمنٹ هایر سیکنډری سکول شرقي اوتی کې چې کوم دی خپلې ذمهوارۍ سرته رسوم. دا زما شاته چې تاسو کوم ماشومان وینئ نو دا هم د شرقي اوتی سره د دې تعلق دی. په مختلف ایونټس کې په مختلف آیټمس کې د ښکاره پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. زه دی په بیا ستایم او دی به انشاءالله دغسې مهنت جاری ساتي. د نننۍ ګټه چې ده دا د دې لومبۍ ګټه نه ده بلکې دا د دې د ګټې هغه لومبۍ آغاز دی. دی به پاپلې پل اخلي او مخ په وړاندې به ځي. دا خو نن دی د ضلعې په کچ دا پوزیشنونه ترلاسه کړه. انشاءالله زه باوري یم چې دی به په ډویژن کې هم مقابله کوي او دغسې به مخ په وړاندې ځي. د پرمختګ سره به چې کوم دی نو دغسې یون کوي او په صوبه کې به هم انشاءالله دی پوزیشن ترلاسه کوي. زما نوم حافظ ذیشان احمد دی، زه جی ایچ ایس محب بانډه مردان سره تعلق ساتم او د استادانو محنت سره د والدین دعا سره زما په اردو سپیچ کې تھرډ پوزیشن راغلی دی. شایان دی او زه د گورنمنٹ هایر سیکنډری سکول هتیان سره تعلق ساتم. الحمدلله زه خپل استادانو په مهنت سره او په کوششونو سره د ضلعې په مقابله کې زه د سیکنډ پوزیشن رالم او د په تحصیل په سطح باندې ما فرست پوزیشن اخیستی و. زه به انشاءالله نور هم کوشش کوم چې زه خپل پوزیشن برقرار وساتم. شکریه. الحمدلله درې واړه مقابلې ډېر په ښه احسن طریقې سره وشوې. ماشومانو کې انعامونه هم تقسیم شو او د نورزاده خلوزی صاحب او د مشرۍ د لاندې ټول دا درې واړه مقابلې په ښه طریقه سره سرته ورسېدلې. د نورزاده صاحب هم ډېر مشکور یو او دا ستاسو هم لکه د دې میډیا والا ډېر مشکور یو چې موږ له د دې کوریج او د دې مقرره راکړله او خپل یو څو خبرې مې ریکارډ کړلې. الله دې زموږ د وطن د ماشومان ډېر خوش قسمته خوش نصیبه کړي او الله دې دغسې کامیاب او کامران ساتي او مستقبل دې روښانه. زما نوم رئیس احمد دی او زه د جی ایچ ایس ظریفي شاملات سره تعلق لرم او زه چې نن کومې مقابلې له دلته راغلی وم نو ما ته په هغې کې هم ښه پوزیشن حاصل شو او زه په هغې کې دویم نمبر راغلم. خو زه ما سره چې کوم استادانو کوم محنت کړی د هغې صله ما ته میلاو شوه او د ټولو خلکو ته موږ دا وښودله چې زموږ استادانو موږ سره کوم محنت کړی نو هغه په ځای باندې په کار راغلی. انشاءالله تعالی ډیویژن به هم ګټم او صوبې ته به هم وځم. زما نوم حافظ مصور شاه دی او زه د گورنمنٹ هایر سیکنډری سکول شرقي ہوتی مردان سره تعلق ساتم او ما ډسټرکټ لیول باندې مې سیکنډ پوزیشن واسو حسن کرات مقابله کې او دې نه پس مې ډیویژن ته مې پیل کړو. انشاءالله صوبې پورې به انشاءالله زه خپل پوزیشن ترلاسه کوم. محمد سلیم میسس انګلیش جی ایچ ایس څخه ډېر دلته کې زه او زموږ سره نور ملګري نن ایز ا جوري پارټیسپیشن وکړو او ډېر ښه سلیکشن کړی نورزاده صاحب چې کوم جوړ راغلی و. سټوډنټس هم ډېر ښکلی پارټیسپیشن وکړو چې کوم کانټینټ و د کوم کانفیډنس لیول و نو چې کوم ججمنټ وشو ډېر ښکلي طریقې سره وشو او ډېر ښه کریم سټوډنټس پکې راوتل. هغه انشاءالله اوس ډیویژن په سطح باندې دوی پارټیسپیشن کوي او زموږ د امید دی چې مردان په ډیویژن په سطح باندې هم ګټي انشاءالله پروینس ته به هم ځي.
موږ درې ججانو نو هغې چې کوم ریزلټس راغلل هغه آلموسټ بالکل سیم و او ججان چې کوم هغوی بالکل سپریټ ناست لکه یو روم یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې ناست نو چې کوم روبرکس موږ تیار کړي د هغې په دغه باندې چې کوم ججمنټ وشو بالکل وی ور کمپلیټلی سیټسفاید فرام د ججمنټ نن زمونږ په د ضلع کې په شپږ ایونټس کې لیټرري کمپټیشنز کې طالب علمانو حصه واخیسته 3 ایونټس په گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول نمبر 1 کې او 3 ایونټس په گورنمنٹ سینټینل ماډل های سکول نمبر 3 کې د هغوی مقابلې وشوې ډېر زبردست په خپل پن کې ماهرین ججان موږ مقرر کړي وو هلکان په ډېر دلچسپۍ سره په خوشحالۍ سره راله په دې مقابلو کې هغوی حصه واخیسته او هغې ریزلټ چې ورته اناونس شو نو هلکان ډېر زیات خوشحاله او مطمئن وو د ریزلټ نه مطمئن وو موږ سره په دې مقابلو کې ډیر زیات زمونږ تغذیه پرووایډ کول زمونږ د کورسو انتظامات کول زمونږ د ججانو د کنوینرانو د راتلونکو میلمنو د خدمت لپاره گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول نمبر 1 انتظامیه پرنسپل صاحب وایس پرنسپل صاحب دغه نور ملګرو او دغه رنګې نمبر 3 سکول چې کوم دی پرنسپل او دغه نور ملګرو موږ سره ډیر زیات تعاون وکړو ټول ملګري خوشحاله مقابلې وشوې سبا هم دلته انشاءالله د باقي یو 3-4 ایونټ پاتې دي د هغې مقابلې وي په دې ایونټس کې زیاته حصه چې کوم دی ضلعې مختلفو سکولونو واخیسته های سکولونه هایر سیکنډري سکولونه په حسن قیرت کې گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول ګدر فرست پوزیشن واخیستو او په نات کې گورنمنٹ های سکول تختبای فرست پوزیشن واخیستو حمد کې چې کوم دی هغه هم گورنمنٹ های سکول تختبای پوزیشن واخیستو بیا په صحتیانو پوزیشن واخیستو دلته په د اردو سپیچ کې گورنمنٹ های سکول شاملات ظریفي دویم پوزیشن واخیستو او ګوجرګړی په انګلیش کې پس پوزیشن او اردو تقریر کې پس پوزیشن واخیستو نو دغه طریقې سره پوزیشنونه دغه واخیستو او موږ د هغې په منځ کې میډلز تقسیم کړو هلکانو له ورکړه وینر له فرست سیکنډ 3rd پوزیشن لمنګه ټراپیانې مو ورکړې او په خوشحالو باندې ټول هلکان کورونو ته اوس رخصت شو او انشاءالله سبا به د نورو مقابلو دپاره هلکان دلته حاضر وي